شهید ډاکټر نجیب الله 83 کاله مخکې څه کړي وو او د ژوند رازونه یې په دې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر شهید ډاکټر نجیب الله د نن څخه 83 کاله مخکې په همدې ورځ د اګست په 6مه نیټه زیږېدلی و چې دا ورځ د هغه د زیږېدو د 83مې کلیزې سره برابره ده. په 1940 کال کې د اګست په 6مه نیټه د پکتیا په ګردیز کې زیږېدلی نجیب الله د خاد مشر، د پرچم ګوند مشر او د افغانستان د ولسمشر په توګه پاتې شوی و. اروخاد په 1980 کال کې د جنوري په 11مه نیټه د خاد مشر ټاکل شوی و چې د 1985 کال د نومبر تر 21مې نیټې پورې دا دنده ترسره کړه. په 1980 کال کې د مې په 4مه نیټه د پرچم ګوند جنرال سکرتر شو چې د ولسمشرۍ تر پایه پورې و. همداراز د 1980 کال د سپټمبر په 13مه نیټه د افغانستان ولسمشر وټاکل شو چې د 1992 کال د اپریل تر 14مې نیټې پورې د افغانستان ولسمشر وو. شهید ډاکټر نجیب الله په 1965 کال کې سیاسي هلې ځلې پیل کړې وې او تر 1992 کاله پورې په سیاست کې فعال وو. ډاکټر نجیب د فتانه نجیب سره واده کړی وو چې 3 لوڼې یې هم لرلې. د هغه میرمن او لوڼې اوس هم ژوندي دي او له افغانستان څخه بهر ژوند کوي. د هغه یوه لور هیله نجیب په سویډن کې د سولې په یو څیړنیز مرکز کې کار کوي او بله لور یې مسکا نجیب د یو نړیوال شرکت سره د عکاسې په توګه دنده ترسره کوي. اروخاد په حبیبي علي لیسه او وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په سینټ جوزیف علي لیسه کې زده کړې ترلاسه کړي. همداراز بیا وروسته په کابل پوهنتون کې بیا طب وویلو چې څه وخت یې د طب په برخه کې دنده هم ترسره کړه، خو وروسته په 1940 کال کې بیا په پرچم ګوند کې شامل شو. شهید ډاکټر نجیب الله د طالبانو له لوري په 1996 کال کې د سپټمبر په 28مه نیټه ووژل شو. ډیره مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که د ډاکټر نجیب په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.